سلامونه درنو اوریدونکو هیله ته چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. د ولسمشر پیلوټ د ناول دوهمه برخه له دې ځایه پیل کیږي. په برمته کسانو کې داسې کسان هم و چې انسان تختونکو د مسلک په لحاظ هم له ځان سره ساتلی وو او د بې معاشه مامورانو ګټه یې ترې اخیستله. مثال دوی ډاکټران او تخنیکي کسان له ځان سره برمته ساتلی وو او له دوی څخه یې د اړتیا په صورت کې استفاده کوله. هغه کسان چې په یو مسلک پوهېدل او د دوی لپاره ګټور ثابت شوي وو، قاچاقبرانو هغه له نورو برمته کسانو څخه ښه ساتل، دوی ته یې ښه خواړه برابر کړي وو او د اوسېدو لپاره هم دوی مناسب ځای درلود او د جیب خرچه یې هم ورکوله. دوی مجبوره و چې د قاچاقبرانو او غلو په لارښوونه چارې ترسره کړي او غلو ته ګټه ورسوي. په دې ځای کې زنداني شوو کسانو راته وویل چې دا ځناور ښځو او کم عمره ځوانانو ته جنسي ځورونه هم ورکوي. دا خلک د کمکیو ځوانانو، ماشومانو او ښځو مجبوریت څخه بده استفاده کوي او جنسي ځورونه ورکوي. دا خلک د برمته شوو کسانو کورنۍ مجبوره کوي چې پیسې ورته حواله کړي او خپل کسان له برمته کوونکو څخه خلاص کړي. دوی په اسمسه کې له برمته شوو کسانو څخه ویډیوګانې کولې، بیا به یې دا پیغامونه د برمته شوو کسانو ادرسونو له لارې د دوی کورنیو ته استول او پیسې به یې ترې غوښتلې. زه هم په دې اسمسه کې سخت شکنجه شوم. هره شپه د دې ځناورو له لاسه وهل او ډبول کېدم. دوی به له ما څخه زما د کورنۍ ادرسونه غوښتل. هره شپه به یې زموږ د اسمسې ترڅنګ په یوه بله اسمسه کې چې په نسبي ډول لږه پاکه وه له موږ څخه د زیرکو ټلیفونونو په وسیله ویډیوګانې ثبتولې. له دې کار څخه د دوی موخه دا وه چې زموږ کورنیو ته دا بد وضعیت وښیي او زموږ د خلاصون په بدل کې ترې په اسانۍ سره پیسې واخلي. یوه شپه زما زړه په اسمسه کې سخت تنګ شو. خپله کورنۍ مې په زړه وګرځېده. د ماسټرۍ تر کچې زده کړه، دنده، عزت او اوس مهال په دې کرغېړنه اسمسه کې زندان ته فکر ویوړم. غوښتل مې له دې ځناورو څخه د خلاصون یوه لاره پیدا کړم تر څو له دې مصیبت څخه خلاص شم. د یو پیلوټ ترڅنګ زه مسلکي نظامي افسر هم وم. زه په دې ښه پوهېدم چې له دې خلکو څخه څنګه ځان خلاص کړم، مګر په دې نه پوهېدم چې له دې ځنګل څخه څنګه ووځم او خپل هدف ته ځان ورسوم. غوښتل مې په همدې شپه یو کار وکړم او له اسمسې وتښتم، خو زه باید په دې هم پوه شوی وای چې له دې ځنګل څخه څنګه ووځم. زړه مې نور هم تنګ شو. بس پوه شوی نه وم او سر مې د اسمسې یو دیوال سره وهلی و. په اسمسه کې شور جوړ شوی و. خلک په ما راټول شوي وو. د اسمسې ساتونکو زه ډېر ځنډ وروسته له اسمسې څخه د دې لپاره ویستی وم چې مړ نه شم. دوی دا ویره لرله چې زما د مړینې په صورت کې به له چا څخه پیسې واخلي. څه ځنډ وروسته ښه شوم. شاوخوا راڅخه ګرد چاپېر د اسمسې ساتونکي ولاړ وو. هوا یخه وه، اسمان وریځ و، میده میده باران هم وریده. له اسمسې څخه لرې د حیواناتو وحشتناک غږونه هم اورېدل کېدل. زه په ځمکه اوږد پروت وم. خواري مې وکړه او لږ راجګ شوم. له ساتونکو څخه مې غوښتنه وکړه چې لاسونه مې خلاص کړي څو رفع حاجت ته لاړ شم. ولاړو کسانو را سره ومنله. لاسونه یې راته خلاص کړل او یو ګوښه طرف ته یې راته اشاره وکړه. قرار پورته شوم. په پښو کې مې زنځیرونه وه. د رفع حاجت په موخه روان شوم. وجود مې درد کاوه. لږ کمزوری وم او حرکت مې سم نشو کولی. په ډېرې خوارۍ د یوه ساتونکي په مرسته روان شوم. کوم کس چې زما مرسته کوله او رفع حاجت طرف ته یې بیولم نشه یې کړې وه او ما ترې د یو ډول نشهیي موادو بوی حس کاوه. لږ وړاندې مې پښه ونښته او پړ مخې ولوېدم. لرې ولاړو کسانو رامنډه کړه او غوښتل یې چې ځان پوه کړي چې څه کیسه وشوه. فکر کوم دوی ویرېدل چې زه په دې خلکو حمله ونه کړم. له لوېدلو سره سخت خوږ شوم. هډوکو مې درد وکړ. دا درد مې هغه وخت هیر شو چې زما پښو ته یو داسې میرمن پرته وه چې نیمه بربنډه وه او زه د همدې میرمنې له امله غورځېدلی وم. د میرمنې په لیدو سخت خفه شوم. زړه مې درد وکړ او د انسان وحشت د بېهوشۍ تر کومې ورسولم.
هیڅ په ځان نه پوهېدم او سمدم لیونی شوی وم. لږ وروسته د لاسي برق په وسیله یادې مېرمنې ته متوجه شوم چې سر یې وینې او کمیس یې شکېدلی و. دسمسې ځناورو ساتونکو په دې مېرمنې د جنسي ځورونې هڅه کړې وه، مګر د هغې د مقاومت په نتیجه کې د هغې لمن او کالي شلیدلي وه. نوموړې ښځې د تېښتې هڅه کړې وه چې په دې ځای کې لوېدلې وه او سر یې په تیږه لګېدلی وه. ښځه مړه او جسد یې همدلته پروت وه. ښځه تازه مړه شوې وه. داسې ښکارېدله چې لږ مخکې د زور زیاتي له امله مړه شوې وي. زه دومره احساساتي شوی وم چې دسمسې په ساتونکو مې حمله وکړه. وار او ګزار مو سره وکړ، خو نه پوهېږم چې زه په دوی کې د چا په ګزار بې هوښه شوی وم. یو وخت پاڅېدم، د ورځې 10 بجې وې او زه په زنځیرونو تړل شوی وم. زه له یو طرف بېګانۍ پیښې ته خفه وم او بل طرف ته وجود دردونو او لوږې سخت نارامه کړی وم. د دې شپې په ماښام زه بیرته سمسې ته یوړل شوم. بیرته له برمته شوو کسانو سره یو ځای زنداني شوم. زما په لیدلو د سمسې زندانیان سخت خوشحاله شول. هغوی فکر کړی و چې د بېګانۍ پیښې له وجې د سمسې ساتونکو زه وژلی یم او بیرون مړ پروت یم. د سمسې د ساتونکو کار دا و چې د چا کورنۍ به پیسې ورنه کړې نو دوی به چې کله نشه وکړه بیا به یې پر همدې کس په داسې حال کې ساتیري شروع کړه چې دې کس ته به یې ډول ډول ځورونه ورکوله. ښځو او کم عمره هلکانو ته به یې جنسي ځورونې هم ورکولې او بیا به یې وژل او جسدونه به یې ورته لرې لیوانو ته غورځول. له همدې کسانو څخه به یې ویډیو هم کوله او دا ویډیو به یې تازه برمته شوو کسانو ته ښودله او هغوی به یې پرې ډارول چې کورنۍ یې ژر پیسې ورکړي. زموږ دا ځای څو ځله د سمسې د ساتونکو له لورې بدل شو، بېلابېل ځایونو ته انتقال شو. له دې کار څخه یې موخه دا وه چې حکومتونه پرې چاپې ونه وهي او دا ځناور له منځه یونیسي. موږ دا ځل داسې یو ځای ته انتقال شو چې ځنګل پکې ډېر ګڼ نه و. دا داسې یو ځای و که چا پکې حرکت کړی وی ممکن تر لږ مزل وروسته یې آباد ځایونه هم موندلي وای. زه دې ځای ته لږ خوشبین وم او ډاډه وم چې یوه ورځ به له دې کرغېړن ځای څخه نجات مومو او خپل هدف ته به خامخا رسیو. له غلو او قاچاقبرانو سره زما ډېر وخت تیر شو. له ما سره یو ځای یا له ما وروسته ډېر داسې کسان راغلل چې قاچاقبرانو او غلو ترې خپلې پیسې واخیستې، بیرته یې خوشې کړل. دوی خپلو کورونو ته لاړل. یوازې زه او زما په څېر څو هغه کسان چې خپلې کورنۍ سره اړیکه نه وه او یا یې د پیسو ورکولو توان نه درلوده تر ډېره وخته برمته پاتې شول. که څه هم ما په بانکونو کې پیسې درلودې خو شرایطو ته په کتو مې نشو کولی چې انسان تښتوونکو ته یې حواله کړم او ځان له دې مصیبت څخه خلاص کړم. دغه راز قاچاقبرانو او غلو نه غوښتل او باور یې هم نه کوه چې زه د له خپلې کورنۍ پرته مستقیما بل چا سره اړیکه ونیسم او د پیسو ستونزه حل کړم. قاچاقبرانو او غلو د انسانانو د برمته کولو او زنداني کولو ډېر تخنیکونه کارول. د برمته کسانو په منځ کې څو کسانو راته وویل چې دوی د یو بل برمته شوي کس په واسطه او اړیکو راغوښتل شوي دي او بیا دواړو سره چل شوی دی او دلته برمته ساتل شوي دي. برمته شوی پیلوټ د جګړې اتل شو. برمته شوی پیلوټ د جګړې اتل شو. یعنی زه د قاچاقبرو او غلو له لوري د برمته شوو کسانو د ساتونکو مشر وټاکل شوم. دا داسې یوه جګړه وه چې زه پکې اتل شوم او د قاچاقبرو د باور له امله د هغې سمسې مشر شوم چې پخوا پکې زنداني او برمته وم. دا کیسه به هم لږ وروسته وکړم چې زه څنګه د جګړې اتل شوم او د سمسې مشر وټاکل شوم. اوس د هغې پخوانۍ سمسې لږه پاتې کیسه درته کوم چې په هغې شپه پکې هغه مېرمن مړه شوې وه. له هماغې شپې وروسته چې زه بیرته خپلو برمته شوو ملګرو سره یو ځای شوم، په برمته شوو کسانو کې یو کس چې په ماته ګوډه ژبه یې زه پوه کړم هغه راته وویل زه ستا همت ته آفرین وایم او زه ډېر بدبخته یم چې تر اوسه ژوندی یم. مونږ چې کله د یو قاچاقبر سره خبره وکړه چې مونږ له دې مرز یا پولي څخه واړوه، هغه مونږ ته حرکت راکړ. له 3 ورځې سفر وروسته یې زه، زما مېرمن او کوچنی زوی دې لیوانو ته په لاس ورکړلو.
زه دې خلکو له خپلې مېرمنې بېل او دلته یې بندي کړم. اوس خدای خبر چې زما مېرمن او زوی به چېرته وي. ما د دې خلکو لپاره خواري وکړه چې په وطن کې پیسې پیدا کړم او ځان له دې جنجال څخه خلاص کړم. اوس که پیسې پیدا هم کړم او دوی ته یې حواله کړم، زما د مېرمنې او زوی برخلیک به څنګه وي او دوی به اوس چېرته وي؟ ما ډېره سهوه کړې ده چې دا سفر مې پیل کړی دی په خپل وطن کې چې له لوږې مړ وای ښه به وه، نه داسې له ذلت څخه ډک ناقانونه سفر پیلول چې په وسیله به یې زه یو بل پردي هېواد کې د خوندیتوب پناه اخلم. دې سړي سخت وژړل. موږ ټول یې هم وژړولو او پرېکړه مو وکړه چې مبارزه کوو، که مړه هم شو پروا نه کوي، خو دغه ذلت څخه باید نور خلاص شو. اوس به تاسو ته هغه کیسه هم وکړم. تاسو به په دې پوه شوي چې زه څنګه د داسې یوې جګړې اتل شوم چې انسان خواره پکې د ګټو لپاره لاس او ګریوان و. هرې ډلې غوښتل چې د انسانانو په وینو عزت او حیثیت پیسې پیدا کړي. یوه شپه موږ په سمڅه کې پلان جوړ کړ چې سهار به د سمڅې په ساتونکو حمله کوو، ټول به له منځه وړو او بیا به تښتو. پلان مو ترتیب کړ. مشوره مو په دې وکړه چې ټول د خپلو پښو زنځیرونه او قلفونه ماتوو او نن شپه چې هر څنګه کېږي باید موږ آزاد شو. خبره مو داسې وکړه چې کله سمڅه ساتونکو سهار موږ د رفع حاجت لپاره بیرون ویستلو، نو کوم کسان چې سمڅې ته راننوځي په همدوی به حمله کوو. وسلې به ترې اخلو او بیا به ټول له منځه وړو. موږ ته په 40 ساعتونو کې یوازې 2 وخته ښه ډوډۍ راکول کېده. یو وخت بل به یې هم داسې خواړه راته راوړل چې یوازې موږ پرې ژوندي پاتې شو او بس. تل به ناروغه وو، صحت به مو خراب وو او ورځ تر بلې به مو وجودونه کمزوري کېدل. دوی اوبه ډېرې راکولې. دا کار دوی د دې لپاره کوه چې موږ ژوندي پاتې شو، تر څو زموږ کورنۍ دې خلکو ته پیسې حواله کړي او تر هغې موږ مړه نه شو. ما 6 میاشتې له دې خلکو سره په دې کرغېړن ځای کې تېرې کړې. ډېرې سختې او شکنجې مې وزغملې. د پلان مطابق مو په دې شپه په ډېرې خوارۍ او مهارت په سمڅه کې د شته یو شمېر برمته شو کسانو زنځیرونه او قلفونه مات کړل. هغه کسان چې عمرونه یې ډېر وو، هغوی ته مو وویل چې تاسو دلته پاتې شئ. وروسته د سمڅو ساتونکو ته ووایي چې دا کار څو محدودو کسانو کړی دی، هغوی دې خپله سزا وګوري. موږ د دې لپاره دا کار وکړ چې موږ د بغاوت له امله په سمڅه کې شته مشران او کم عمره هلکان جزا ونه ویني. موږ پلان درلود، که بریالي شو نو بیا د ټولو پښې خلاصو او په همدې ډول له دې وحشتناک ځای څخه تښتو. موږ په سمڅه کې 20 کسان وو. یوازې 12 نفره مو دې ته آماده کړل چې سهار برید وکړي او دا ظالمان له منځه یوسي. د شپې ناوخته په موږ کې یو مشر سړی له لوږې او ناروغۍ بېهوشه شو. موږ ورته سخت خواشیني شو. دا کس جعفري نومېده، معمار و. نوموړي غوښتل چې د کار لپاره یو داسې هېواد ته لاړ شي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له جعفري سره یو وړوکی زوی هم و چې 19 کاله عمر به یې و. غریب ډېر کمزوری شوی و. جعفري به ډېر خواړه خپل زوی ته ورکول او ډېر وخت به د خپل زوی لپاره وږی و. په دې شپه چې زموږ د تېښتې پلان هم و او جعفري بېهوشه هم شو. په هر صورت موږ چې د خپلو پښو زنځیرونه او قلفونه مات کړي وو، د جعفري لپاره مو بیرته له خپلو پښو تاو کړل او بیا مو له یو وړوکي سوري څخه د سمڅې په ساتونکو غږونه وکړل. ډېر ځنډ وروسته یو ساتونکی راغی او د علت پوښتنه یې وکړه او موږ د جعفري د لوږې او بېهوشۍ په اړه ورته وویل. د سمڅې دا ساتونکی سکندر نومېده. د ژوند هم عجیبه کیسه وه. دی په دې موخه خپل کور څخه روان شوی و چې یو بهرني ملک ته لاړ شي او د خپلې کورنۍ لپاره رزق وګټي. دا هم زموږ په څېر د همدې خلکو په واسطه برمته شوی و او له ډېر قید وروسته یې له همدې ډلې سره کار شروع کړی و. تاسو چې زما د اتلولۍ کیسه واورئ، د ده کیسه هم زما په څېر ده او ډېر فرق پکې نشته. سکندر راته وویل، نن شپه زموږ د سمڅې ساتونکي ډېر شوي دي، دومره خواړه به پاتې نه وي، خو بیا هم زه خواري کوم چې ستاسو ملګري جعفري ته خواړه او اوبه پیدا کړم.
سکندر له نورو لکه زړه خوږی و. ده هم ډیره سختي تیره کړې وه. دی د برمته شوو په ستونزو له نورو ښه پوهېده. سکندر لاړ، لږ ځنډ وروسته بیرته راغی. نوموړي کم خواړه او اوبه پیدا کړې وې. جعفري ته یې خواړه راوړل او د سمسې د وړوکې سوري له لارې یې موږ ته راوسپارل. دا چې موږ د تېښتې پلان درلود، نو د سمسې لپاره د ساتونکو په ډیروالي زیات وډار شوم. له ځان سره مې وویل چې خدای مه کړه زموږ له پلان څخه دا غله خبر شوي نه وي او موږ بل مصیبت سره مخ نه شو. سکندر وویل وخت نا وخت د هغه بل سرحد بدماشان، قاچاقبران او مافیا زموږ په سرحد بریدونه کوي. دوی غواړي چې دا ساحه هم په خپله قبضه کې ونیسي، خو زموږ د مقاومت له امله هغوی په دې نه بریالي کیږي چې دا سرحد له موږ څخه خپل کړي. اوس تازه معلومات دا دي چې هغوی بیا د حملې پلان لري. د دې لپاره موږ خپل ساتونکي ډیر کړي دي. درنو اوریدونکو، د ولسمشر پیلوټ ناول 2مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې د دې ناول په 3مه برخه کې ظریف الله ساحل درته پاتې کیسه کوم. تر هغې پورې تاسې په لوی بخون کې څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ.